افغانستان او پښتونخوا کې ښارونه په چټکۍ پراخېږي او د کابل، پېښور، کوټې، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست او نورو بېلابېلو ښارونو کې د وګړو شمېر او ګڼه ګوڼه هم په زیاتېدو ده. خو دا ښارونه پرله پسې له یوې جدي ننګونې سره مخامخ دي. ټرافیک چالان چې په زیاتېدونکي ډول هم د ښاریانو او هم د چارواکو لپاره په یو ورځني سرخوږي اوښتی دی. د دې اونۍ ستاسې غږ خپرونه کې پر همدې خبرې کوو چې د ټرافیکي چلند نظم ساتل د چا مسؤلیت دی؟ د ټرافیک پولیسو، ګاډو چلوونکو، پلیو او که د ټولو وګړو؟ ستاسو سره به په ټلیفون او انټرنیټ له لارې خواله کوو، هم به د خپرونې اوږدو کې ستاسې لیکلي او ویډیويي نظرونه راخلو چې موږ ته مو راستولي دي. پیل کې پېښور ته ورځو. له هغه ځایه راسره رحمان الله خان هم د اوس د انټرنیټ له لارې ملګری شوی. رحمان الله، پېښور هم له هغو ښارونو بلل کېږي چې په چټکۍ پراخېږي. ټرافیکي چلند ورسره د اسیا د نورو ښارونو په څېر داسې ښکاري یوه لویه ستونزه ده. اوس پکې حال څنګه دی؟ پېښور کې هم د ټرافیک ډېرې ستونزې دي. وجه دا ده چې پېښور ښار د صوبې تر ټولو لوی ښار دی. دلته عدالتونه دي، پوهنتونونه دي، صوبایي اسمبلي ده، وزیران دي. نو د بهر د صوبې د نورو برخو نه خلک دلته راځي، په زیات شمېر کې راځي. بیا د ښار سړکونه تنګ دي، هوایي پلونه چې کوم دي هغه نه لري یا ډېر کم دي. د سړکونو د اوښتو راوښتو لپاره چې کوم زیبرا کراسینګ ورته وایي یا ځانګړي ځایونه دي هغه نشته. نو دغه شان د ستونزې د ټرافیک ډېرې زیاتې دي. د پېښور د ټرافیک د ستونزو په اړه باندې څو ورځې وړاندې ما یو راپور هم جوړ کړی و او دغه راپور خپور شوی و، خو یو ځل بیا په ګډه باندې واورو. د دقیقو واټن په ساعتونو کېدل اوس د پېښور د عادي ژوند برخه ګرځېدلی. دې ځای کې مونږ ماشومان راسره وي، د ساعت سکول ته بوزونه زموږ 2 غنټې خو په هغې باندې لګي، ځکه چې رش ډېر زیات دی. ځای په ځای باندې ګاډي جم وي، ځای په ځای باندې دي چې راته دي نو هغه دا یوټرن یې جوړې کړي دي. اوس یو یوټرن چې دی نو هغه زموږ لاندې دی، بیا بل چې دی هغه شیرپه هسپتال سره چې هلته مونږ هم راتاویږو نو هغې دپاره مونږ ته ډېرې زیاتې مسلې او ډېر زیات مشکلات دي. پېښور چې د پښتونخوا تر ټولو لوی ښار دی، پولې د قبایلي سیمو له 3 ایجنسیو سره هم لګېدلی. د دغه ښار چارواکو په خبره د ښار سړکونه 2.5 لکه موټرو لپاره دي، خو اوس پرې د موټرو شمېر تر 15 لکه اوړي. یا ټریفک خو زموږ ډېره زیاته مسله ده اوږده، ځکه چې دې خو موږ ذهني مریض کوو. په 10 منټ کې به موږ دا روډ کراس نه کوو. فلای اوور پکار دی یا انډرګراونډ موږ لپاره پکار دی. بغیر پرمټ ګاډي دي. اوس که افیکس دی او هغه 87 ماډل دی هغه هم په دې روډ باندې چلیږي او 2017 ماډل ګاډي هم چلیږي. نو چې دا بغیر پرمټه چې کوم ګاډي دي چې دا ختم کړي نو دا روډونه به لږ کولو شي. که دا دي هر څومره پلان غواړي دي روډ شروع کړي، خو دا مسله داسې نه حل کېږي. په ځینې سیمو کې د سړکونو د بیا رغونې کارونه پیل شوي، خو د سړکونو پر غاړه لګېدلي غیر قانوني هټیو د وګړو ستونزې لا نورې زیاتې کړې دي. مسلې دغه هم د سیګنل سیسټم نشته دلته کې، نو موږ مینوالي لکه په اشارو باندې ټرافیک چلو، زیاتره چوکونو په هغې باندې چلېږي. یوټرنز هم موږ سجیسټ کړي وو هغوی ته، ځکه په ټول جي ټي روډ اپ ټو کارخانو مارکیټ چې څونه روډ دی نو په دې کې ځای په ځای کراسینګ و، نو هغه کراسینګ سره به ډېر زیات چیمنګ راته. نو هغه یوټرن چې کوم اوس جوړي ته وایي فش بیلي یوټرنز، نو هغه فش بیلي یوټرن کې داسې وي چې که ته سیده ځې نو ته به سیده ځې، که یو سړی رایټ ټرن غواړي نو هغه به یوټرن به ځان ته وکړي راتاو به شي. د ټرافیک پولیس د ټرافیک ستونزې یو حل د صوبایي حکومت لخوا په ښار کې د دولتي بس سروس پیل کولو کې ګوري. نو دا له پېښوره د رحمان الله ریپورټ و چې په هلته په ګڼه ګوڼه د خلکو بېلابېلې اندېښنې هم پکې رانغښتې وي چې خلک وایي اوس پکې ګڼه ګوڼه ده، خو سړکونه یې لا هم نه دي د ټرافیکو د چلند پر مخ پرانیستي. ستاسو غږ خپرونه کې راسره ملګري نن پکې پر دې خبرې کوو چې د ټرافیکي چلند نظم ساتل د چا مسؤلیت دی؟ د ټرافیکو پولیسو، ګاډو چلوونکو، پلیو او که د ټولو؟ اوس خپرونه کې لږ دمه کوو، بېرته راستنېږو. نو ستاسو سره بیا هم خبرې کوو، چېرې مزئ راسره اوسئ. ستاسو غږ خپرونه ته بیا هم ستړي مه شئ. نن پکې پر دې خبرې کوو چې د ټرافیکي چلند نظم ساتل د چا مسؤلیت دی؟ د ټرافیک پولیسو، ګاډو چلوونکو، پلیو او که د ټولنې ټولو وګړیو؟ ستاسو سره به هم د ټلیفون او دغه ورځ انټرنیټ له لارې خواله کوو، لیکلي او ویډیويي نظرونه به هم رااخلو. نو هیله ده راسره اوسئ، راځئ دلته ورشو. له خپرونه کې څوک دي راسره؟ زه نه پوهېږم، زما همکاران به راته ووایي چې لومړی ورځو له مزار شریفه یو څو ویډیويي نظرونه غوږ نیسو. د سوایل د بلخ اوسېدونکی یم او بس ترافیکي قوانینو مراعات د ترافیکانو هم وظیفه د دولت او د عام خلکو هم ده چې باید ترافیک سړک تېرېدلو باندې تېرېږي باید سړک ته پلو دې پلو ګوري او بل باید اشارې ترافیکي مراعات کړي. شینوارې د بلخ د ولسوالۍ د وزیر آباد د کلي وظیفه په دغه بلاکو کې لرم، بلاکو شمس کې. خواهش هم دا ده چې سړک هم وړاکی دی، بیروبار د موټرو ډېر دی
زیاتره موټروانان هم چې دي موټرواني نه ده کړې او نه لیسانس لري نو هیڅ نه لري. د ترافیکو د نظم اداره کول د ټولو خلکو چې په عامو لارو کې او په فرعي لارو کې په کوڅو کې د تلو او راتلو په باره کې یا ځي او راځي د ټولو خلکو وظیفه ده او خصوصا د ترافیکو وظیفه ده. نو دا خو د مزار شریف د اوسیدونکو نظرونه و چې د ترافیک د چلن په اړه خپل نظر راته څرګنداوه. له هغه ځایه ورځو کندهار ته سمیع غیرتمل راسره د انټرنیټ له لارې ملګری شوی دی. غیرتمل صاحب خپرونه ته ښه راغلی. کندهار ښار کې حال څنګه دی؟ تاسو چې ګورئ د ترافیکي چلن پکې منظم دی که څنګه دی؟ سلام تاسو او تاسو د تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. زه د خپل وخت باید استفاده وکړم. زه باید ووایم چې د کندهار ولایت چې شاوخوا د 2.5 میلیونو تر 3 پورې د نفوس ښار دی. په دې وروستیو کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره سوې ده، بیخي رش دی پکښې کې او تر ډېره پورې د ښاروالۍ په همکارۍ د ترافیکو مدیریت په ښار کې ترافیکي اشارې هم نصب کړي دي چې شاوخوا 80% اوسېدونکي هغه مراعتوي، بې له دې چې ترافیک ورته ولاړ وي هغه مراعتوي چې دغه د ښار نظم لږ څه ډېر مراعت کړي دي. یوه جدي ستونزه چې هغه هر وخت هغه دا ده چې د لویو بار وړونکو موټرانو دپاره ځینې بایپاس سړکونه جوړېدونکي دي. اوس چې کله دوی ښار ته بې وخته رایله کېږي د شپې د 9 بجو څخه دوی ښار ته رایله کېږي، بیا په ښار کې ځینې ستونزې رامنځته کوي. تاسو به خبر یاست په رپورټونو کې به مو اورېدلي وي چې په کندهار کې د شپې له طرفه هم ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. که دغه یو بل سیسټم ته واوړي چې چیرې 11 بجې کې د 11 بجو په شاوخوا کې د لویو بار وړونکو موټرانو چې کندهار ښار څخه تېرېږي یا کندهار ته راځي له هرات کابل څخه، دغه ستونزه یوه جدي ستونزه ده چې کندهار ښاریان ورسره مخ دي. ډېره زیاته مننه سمیع غیرتمل له کندهار نه. هلته د کندهار ښار ستونزې راته شریکولې. راځئ له کرښې ور واوړو هلته له سیف الله کلا د ځینو کسانو ویډیویي نظرونو ته غوږ شو. د دون رشکش کې او ګرد بازار ته 2 کسان ورکړي دي، هغه هم په دې باوجود په هغه 2 کسانو نه د پوره. نو موږ له حکومت دا خواست کو چې حکومت پر دې باندې غور وکړي او کوم د بازار ټریفیک مسلې دي دا اوس عام خاص که ډرایور دی که عام سړی دی او دا در سره کوي. د ټریفیک ذمهواره څوک نه نو ښکاره خبره ده هر ورځ به عوام له دې مسلې سره مخامخ بالکل په هېڅ حال کې دوی خپله ذمهواري نه ده پوره کړې. پولیس خپله ذمهواره چې کوم ذمهواره خلک چې دي هغه خاموشه دي، خپله ذمهواري نه ادا کوي. عوام چې دي د سخت مشکلات سره مخامخ دي، بلکې بیا په روزه کې دا ذمهواري چې ده د 5 یا د 3 کسانو د پولیسو نه ده. باید دا دی چې انتظامیه ودې ته مطلب کم سے کم یو 15 کسان یا 10 کسان پولیس دي مطلب تمام ښار ته ورکړي تاکي چې د خلکو دا مشکل حل شي. د سیف الله کلا د ځینو اوسیدونکو نظرونه مو اورېدل. لښکرګاه محمد طاهر ابشار د ټلیفون پر لیک را سره ملګری دی. مننه ابشار صاحب. په لښکرګاه کې هم حال داسې برېښي چې ښار په پراخېدو دی، ترافیکي قانون مراعتېږي، خلک ورته غاړه ږدي. سلامونه ومنئ. لومړی ټولو اوسیدونکو او د راډیو همکارانو سلامونه وړاندې کوم. چې هم په شریعه ښار کې دغه ستونزې وه، د شریعه ښاروالۍ په هڅونه او د ملي ځایونو په پانګونه باندې دلته ترافیکي اشارې ځای پر ځای کړلې او دلته ترافیکي اشارې ولګېدلې. نو یوه ګټه خو دا وکړه چې له شریعه ښار ته د ترافیکي پیښو د کمښت ډېر رول لوبولی دی. پخوا چې روغتون ته ورغلو بس مشکل ورلیدلې او دا ډاکټر د موټر دی چې په لسګونو کسانو پر کټ پراته وو او پښې لاسونه به مات وو. اوس الحمدلله دا څه ډېر کم شوي دي او د شریعه ښاریان هم په دې بحث کې ډېر هڅې کوي چې تر ډېره مودې پورې دا مراعات کړي او اشارې ته پاملرنه وکړي. دې سره یو څه چې هغه دا چې ورښار ته اکثره وخت د ولسوالۍ کسان راځي نو هغوی د دې سره نابلده دي. ډېره زیاته مننه. محمد طاهر ابشار و د لښکرګاه حال را سره شریکاوه. ورځو بیا هم خپرونه کې له پېښوره یو څو د کسانو نظرونو ته غوږ ږدو. ټریفیک قوانینو احترام کول زموږ ټولو ذمهداري ده. ډېره په افسوس سره وایم چې دلته د غریب دپاره خو قانون شته، په دولتمند او په غټو غټو عهدو باندې قابضو خلکو دپاره هېڅ قانون نشته. که چیرې یو غریب سړی د قانون خلاف ورزي وکړي نو هغوی دپاره خو سزا شته، خو په غټو غټو عهدو باندې قابضو خلکو دپاره هېڅ سزا نشته. د ټریفیک قوانینو احترام کول د ټول ولس ذمهداري ده. که چیرې موږ د ټریفیک قوانینو احترام وکړو
نو په دې وجه باندې موږ د ډېرو غټو ټریفیک حادثو نه بچ کیدی شو او خپل کار روزګار ته په وخت رسیدی شو. هغې نه علاوه یو مریض اسپتال ته هم په وخت رسیدی شي. له پېښور ورځو کابل ته هلته ظریفه غفاري له ټلیفون پر لیک را سره ملګرې شوې ده. نو کابل هم داسې ښکاري چې د ګڼې ګوڼې په ښار بدل شوی دی، اوس پکې خورا زیاته ګڼه ګوڼه ده. خلک څومره د ټرافیک د چلن نه خوښ دي که راته کیسه وکړئ؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو او ستاسو درنو لیدونکو ته. کابل ښار کې ترافیکي ستونزې د افغانستان په سطحه د نورو ولایاتو په پرتله تر ټولو ډیر دی. دلته 3-4 هغه عمده مشکلات دي چې ترافیکي ستونزې او ترافیکي وضعیت خرابوي او ترافیکي ستونزې رامنځته کوي. یو موضوع چې ډیر مهم دی په کابل ښار کې د ترافیکو په عمومي ریاست او مدیریت کې د لایسنس خرڅول دی چې لایسنسونه په 15,000 افغانۍ یا په تور بازار کې او یا هم په نارمل کې هلته خرڅېږي چې دا په خپله ترافیک یعنې پرته له دې نه چې یو ډریور هغه ترافیکي قوانین ته یې مراحل کړي، هغه لایسنس اخلي او ډرایو کوي. بله موضوع د ترافیک لپاره یعنې هغه ترافیکي قوانین خپله یو سټنډرډ سړک غواړي، سټنډرډ سیستم غواړي چې متاسفانه باوجود دې چې موږ کابل کې ځینې ځایونو کې ترافیکي اشارې لرو خو خلکو کې دا پوهاوی نشته چې دغه ترافیکي سیستم نه استفاده وکړي. یو سټنډرډ سیستم نشته او که شته هغه نه د استفادې اطلاع چار څوک. ډېره مننه ظریفې غفاري. تاسو د لایسنس د پلور او دغه راز د سټنډرډ سړکونو د نشتوالي خبره وکړه. دلته لندن کې د موټر چلولو ښوونکی بلال صافی هم د انټرنیټ له لارې سره ملګری شوی دی. صافی صاحب مننه خپرونه کې. دلته تاسو د کابل نه د ظریفې غفاري خبرې واورېدې. لندن کې ښه نظارت او څار که نه وای موټر چلوونکي ګاډي چلوونکو به قانون مراعات کړی وای؟ سلامونه ومنئ. په لندن کې اولنی شی چې دا د نړۍ په هر کونج کې زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې یو سړي ته په اوله ابتدا کې له اوله له شروع نه ښوونه ډېره مهمه ده چې سړی سر خلاص شي. اوله ابتدا کې د سر خلاص شي په موټر باندې، د موټر په چلولو باندې. دویمه خبره دا ده چې مسؤلیت ډېره غټه خبره ده. یو سړي ته چې موږ دلته ښوونه ورکوو، اولنۍ خبره دا ده چې هغه سړی باید د پوه شي چې زه څومره مسؤلیت لرم د دومګړي د سړک د استفادې لپاره چې یو دومګړی سړی استفاده کوي نو څومره اندازې ته مسؤلیت موږ لرو. او درېیمه خبره د خور خبرې ته زه اشاره کوم چې د لیسانس لاسته راوړلو لپاره دا خو به ډېره ښه خبره وي چې هغه لپاره یو خاص او یو خاص ټیم وټاکل شي چې د لیسانس دغسې مشکلاتو نه خلک وژغوري. په حال د دې کې چې ډېري ځوانان خپل درسونه سرته رسوي او د هغو لپاره دنده امکانات نشته. د ډېرو ځوانانو لپاره به دنده امکانات موجوده شي. ډیره زیاته مننه. بلال صافی و دلته لندن کې را سره خبرې کولې. د ټرافیکو د چلن په اړه خبرې خورا ډېرې زیاتې دي، خو له بده مرغه چې زموږ د خپرونې وخت ډېر نه دی چې په ټولو اړخونو خبرې وکړو. نو زموږ د ستاسو غږ خپرونه همدومره وه. له ټولو لیدونکو مننه کوو چې نظرونه یې راستولي وو او خپرونه کې را سره ونډه لرله. دا خپرونه کولی شي چې بیا یې زموږ پر ویبپاڼه هم وکتلی شي. نو اوس لپاره مو مخه ښه کوو. الله مو مل. وخت مو نیکمرغه.